ګرانو مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا دی ګنداره ټي وي. د دسمبر په 4مه نیټه کال 2022 د تحصیل تنګي 400 د ښاغلي نعیم خان اډوکیټ په حجره کې د پښتو د 12 کتابونو مخکتنې دستوره وشوه. د دې دستورې صدارت پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر وکړو او په مشرانو مېلمنو کې ښاغلی نورالامین یوسفزی، عزیز مانیروال، انور مانیروال، راشد خان راشد شامل وو. د دې دستورې شروع د قرآن پاک د تلاوت نه رفیق الوت صاحب وکړه. د نظامت چارې ښاغلي قیوم خان قیوم او ښاغلي افسر افغان ترسره کړې. ښاغلي عبدالخالق بادل، محبوب ګل یاسر او اختر منیر صاحب د قربانو په اسم مېلمنو ته هرکلی وي او د تنګي د دې دریو تنظیمونو قلم قافلې، پښتونکور ادبي جرګه، 400 رحمکار ادبي کاروان رزړ او راحت سیال ادبي جرګې په اشتراک د عوامي جرګې تنګي په مرسته ملاتړ د دې دستورې په غرض و غایت خبرې وکړي او مېلمنو ته هرکلی وي. د دستورې صدر ډاکټر اقبال شاکر او مشرانو مېلمنو دا دستوره د پښتنو په سیمه د خپل نوعیت یو ځانګړی دستوره وګڼله چې ورکې د دې سیمې د ګڼو تنظیمونو په اشتراک د پښتو د 12 کتابونو مخکتنه کیږي. د پښتو د 12 کتابونو د مخکتنې د دې دستورې وروسته یو غیر طرحي مشاعره وشوه او په دې مشاعره کې چې کوم ښاغلو شاعرانو خپل کلامونه واورل، د هغې نومونه څه په دې ډول دي: مطهر شاه، مطهر سحر کتوزی، آزاد اشنغری، سید کیشری شاه کاکاخیل، سیاد شاهی، شاه سعود، غلام حسین غلام، صابر علي ملنګ، نصیب یوسفزی، سمندر عثمان خیل، ذوالفقار علي خان، بغزاده خلیل، ریاض الحق سائل، واصف علي خان داودزی، زرګل ګل او ګل رحمان صافي، غندل خان غندل، تاج محمد زعین، ګل محمد مسرور، اجمل شاه صادق، احمد اکبر، د نوښار مسرور پښتون، جلیل اشنغری، نزار راهی، احساس محمدزی، عنایت الرحمن عنایت، محمد رفیق عاصم علي خان، اسمعي محمدزی، عامر فراز، اخونزاده حق نواز او صدرالامین فضل کوچی، سهیل قربان او یایا جان نثار صدف. او په دې کومو کتابونه چې مخکتنه وشوه هغې کې د راحت سیال صاحب کلیات، د سید کیسر علي شاه کاکاخیل عشق محمد صلی الله علیه وسلم، د جان نثار صدف چیرینو صدف او ملغلرې، د ذوالفقار علي خان امید جاگتی، د اشفاق علي ارمان په لاسونو کې لاس راکړه، د سیاد شاهي بیل مینې، د سمندر عثمان خیل سمندر چپې چپې، د قیوم خان قیوم زما د خیال رنګونه، د محبوب ګل یاسر لومبی پړاو، د غندل خان غندل زولنې او پښتانه، د نصیب یوسفزی انتظار شامل وو. دې کې زما په